سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د سیسینې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسو فلحال د ټیک جین یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ او تاسې د پورټ سیکیورټي په تیوري باندې بحث کړی او نن راځو موږ او تاسې هماغه موضوعات پریکټیکل په پیکټ ریسر کې مخکې وړو. تیر ځل موږ تاسې لوستي چې پکې پورټ سیکیورټي څه شی دی، څنګه کار کوي او همدارنګه د هغې اړونده وایلیشن موډز مو ویلي وو، سټیکي سیکیور میک ادرس مو ویلی وو. نن هماغه موضوعات زه تاسو ته پیکټ ریسر کې پریکټیکل مخکې وړم، خو کاینډلي مخکې له دې نه چې زموږ دغه ویډیو تعقیبوئ کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، په ویډیو باندې لایک پرېږدئ او کوم کمنټ لرئ مهرباني وکړئ په کمنټ کې راته خپل نظر شریک کړئ. راځو پورټ سیکیورټي فایل کوو چې په پورټ سیکیورټي کې څه شی دی او د دې مین هدف څه شی دی. پورټ سیکیورټي تاسو ته ما ویلي وو چې د دې لپاره کارول کېږي چې یو ان اتورایزد سورس میک ادرس په یو پورټ باندې څنګه کوي بلاک کوي. صحیح ده، مطلب غیر پیژندل شوی میک ادرس راځي او په یو انټرفیس باندې لاګین کېږي، نو موږ په دې لپاره پورټ سیکیورټي استعمالوو. ورته وایو چې دې لپاره اجازه نشته دی. صحیح ده، نو راځو ما سره دغه نیټورک ډیاګرام دی او په دې باندې پری کنفیګریشن دومره شوی دی چې دغه انټرفیس R1 ته چې شوی دی فاصله نت 0/0 ته هغه اساین شوی دی، ګیټ وی اساین شوی دی چې 10.0.0.254. نو زه راځم او په سویچ 1 باندې کلیک کړم او په دې باندې څنګه کوم، په دغه چې کوم انټرفیسونه دي په دې باندې زه پورټ سیکیورټي انیبل کوم. ورځو سیلای لزو انیبل کنفټي او له هغې نه وروسته زه پورټ سیکیورټي که په یو انټرفیس باندې فعاله کوم ستا خوښه او که په ټولو انټرفیسونو باندې فعاله کوم په ستا خوښه. نو دلته موږ سره د کلاینټ 3 انټرفیسونه دي. زه ورته لیکم چې انټرفیس رینج فاصله نت 0/2 نه واخله تر 4 پورې، د 2 نه شروع دی تر 4 پورې دی. صحیح ده، نو زه لومړی داسې چل کوم چې دغه پورټونه موږ سره بای ډیفالټ په ډاینامیک موډ کې وي. صحیح ده، تاسو ته ما ویلي چې څو حالات دي، یو ټرنک پورټونه دي، بل ډاینامیک دي، بل اکسس پورټونه دي. نو موږ سره دغه سویچ پورټ سیکیورټي چې دی په هغه پورټونو باندې انیبل کېږي چې کوم په اکسس حالات کې وي. صحیح ده، نو زه راځم او دا لومړی کوم حالت تړم، اکسس حالات تړم، سویچ پورټ موډ اکسس. له هغې نه وروسته چې مې د دې سویچ پورټ موډ اکسس ته واړول، اوس راځو موږ او تاسې په دې باندې څه کوو، پورټ سیکیورټي په فعاله کوو. صحیح ده، اسانه دی، 3-4 کمانډونه دي او په دې باندې په مخ کې وړو. ګورئ پورټ سیکیورټي سویچ پورټ سیکیورټي انټر. پورټ سیکیورټي څنګه شوه، فعاله شوه. دغه یو کمانډ بس موږ دې لپاره استعمالوو چې بای ډیفالټ په دغه انټرفیسونو باندې څنګه شوه پورټ سیکیورټي فعاله شوه. یو میک ادرس ته دلته ضرورت په دغه انټرفیس باندې فاصله نت 0/2 تر 4 پورې یو میک ادرس اټ ا ټایم چې هغه دغلته دې طرف نه راځي، دغه میک ادرس ته د دغه پی سي غه اجازه شته ده. که بل څوک یا بل پی سي یا بل ډیفرنټ میک ادرس په دې باندې کنیکټ شو، نو د دې نه وروسته دې ته څه دی، اجازه نشته دی. صحیح ده، نو دا بای ډیفالټ کمانډ دی. بای ډیفالټ مطلب په دې کمانډ باندې څنګه کېږي، پورټ سیکیورټي په دغه انټرفیسونو باندې څنګه کېږي، کنفیګر کېږي. یو بل څه چې هغه ایجنګ ټایم دی هغه هم لولو. صحیح ده، زه ورته لیکم چې سویچ پورټ سیکیورټي او بیا هغې نه وروسته ایجنګ ټایم. دلته ولې نه اخلي، ځکه چې د دغه سویچ چې ما کوم راخیستی دی د دې ورژن د دې ایبل نه دی تر څو په دې باندې ایجنګ ټایم رن شي. صحیح ده، نو دا 9/20 ماډل کوم سویچ دی او دې باندې ایجنګ ټایم نه انیبل کېږي. نو د ایجنګ ټایم د دې لپاره استعمالیږي چې دغه انټرفیسونه، ګورئ زه ورته وایم چې ایجنګ ټایم او له هغې نه وروسته ایجنګ ټایم چې دی زه ورته ولیکم او له هغې نه وروسته 60 منټه ورته ولیکم. نو دغه انټرفیسونه چې فاصله نت 0/2 تر 40 پورې دي، تر 60 منټو پورې به په دغه انټرفیسونو باندې دا پی سیز کنیکټ وي. صحیح ده، 60 منټو څخه وروسته به دوی څنګه کېږي، شټ ډاون کېږي یا دوی به د دې څخه ری انیبل کېږي. صحیح ده، بیا دوی بیرته ټریفیک ورته را فارورډ کوي، بیا به دا لرن کوي. صحیح ده، نو دا دې لپاره مهم دی. خو دا چې دې ځای کې کار نه کوه مشکل نشته دی. زه اوس را بیک شم او ورته ولیکم چې شو
port security interface fast ethernet 0/2 دا به زه لږ غټ کړم. ګورئ دلته وګورئ پورټ سیکیورټي په فاست ایترنټ 0/2 په انټرفیس باندې پورټ سیکیورټي موږ انیبل کړه او پورټ سټیټ سیکیور دی خو اپ دی صحیح ده مطلب پورټ سیکیورټي په فعاله ده او ما تاسو ته ویلي چې وایلیشن موډونه موږ سره درې دانې وو ریسټریکټ پروټیکټ او شټ ډاون بای ډیفالت چې دی موږ سره چې سویچ پورټ سیکیورټي کمانډ په تر باندې بای ډیفالت موږ سره هغه چې شوی شټ ډاون موډ کې وي صحیح ده وایلیشن موډ ایجنګ ټایم موږ نه دی ولا ورکړی دا د ایجنګ ټایم ټایپ دی ابسولوټ دی او بل انیکټیو دی خو دا ایجنګ ټایم ټایپ چې دلته کار نه کوو نو اوس دلته مهمه نه ده صحیح ده دا کنفیګریډ میک ادرس او ټوټل لرنډ میک ادرس 0 دی میکزیمم میک ادرس چې دی په دغه کمانډ په تر باندې چې سویچ پورټ سیکیورټي صحیح ده سویچ پورټ سیکیورټي دغه په دې کې به میکزیمم میک ادرس چلو هغه یو دی صحیح ده اوس راځو په دې باندې خموس پورټ سیکیورټي فعال کړه په سویچ 2 باندې سټیکی سیکیور میک ادرس کارو صحیح ده دې باندې به ډیفالت وکارول دې باندې سټیکی سیکیور میک ادرس کارو د دې لپاره دې طرف نه کوم یو میک ادرس لومړی راغی دلته بلرن کیږي او هغه موږ ځکه دا کور سویچ ته موږ ځکه کولی کو په دې باندې کنفیګر کوو چې دغه سویچ چې ریبوټ هم شي هغه موږ ځان سره په سټارټ اف کنفیګ کې سب کړی رننګ کنفیګ څخه سټارټ اف کنفیګ ته دا مې تاسو ته مخکې لوستي دي نو که ریبوټ یا ریسټارټ هم شي دا یې له ځان سره ساتي صحیح ده نو زه ورځم او په دې سویچ 2 باندې کلیک کړم صحیح ده او له هغې نه وروسته انیبل کنفټي زه اوس همدغه انټرفیس ته داخلیږم چې کوم دغه سویچ 1 طرف ته دی او هغه موږ سره فاست ایترنټ 0/1 دی صحیح ده نو زه ورته لیکم چې انټرفیس فاست ایترنټ 0/1 او له هغې نه وروسته زه دغه سویچ پورټ موډ حالات اکسس ته اړوم سویچ پورټ موډ اکسس دا لومړی سټپ ته دا باید تاسې وکړئ له هغې نه وروسته زه ورته لیکم چې سویچ پورټ سیکیورټي او له هغې نه وروسته میک ادرس سټیکي ګوره د دې نه هدف څه شی دی پورټ سیکیورټي په انیبل کړه او میک ادرس یې سټیکي مطلب کوم میک ادرس چې لومړی راغی هماغه میک ادرس له ځان سره سیف کړه انټر صحیح ده اوس موږ پورټ سیکیورټي نه دی انیبل کړی صحیح ده خو زه به یو کمانډ له ورکړم او هغې باندې به څنګه وکړي پورټ سیکیورټي انیبل شي زه ورته لیکم اوس یو بل کمانډ هم ورته لیکم ما تاسو ته ویلو چې په دې کې وایلیشن موډ بای ډیفالت شټ ډاون صحیح ده خو دلته به زه څنګه وکړم دلته به زه دا چل وکړم چې دلته به وایلیشن موډ خپله ورکړم ما تاسو ته وایلیشن موډ درې دانې ویلو چې شټ ډاون چې بای ډیفالت او بل پروټیکټ او بل ریسټریکټ صحیح ده زه ورته لیکم سویچ پورټ سیکیورټي وایلیشن او له هغې نه وروسته ریسټریکټ دا چې ریسټریکټ څه شی دی او پروټیکټ چې دی په تیر لیکچر کې مې د بحث په کړی دی کولی شئ تاسو هغه تعقیب کړئ د دې خصوصیات څه شی دي صحیح ده کله چې مې دا انټر کړه بیا ورته لیکم چې سویچ پورټ او له هغې نه وروسته پورټ سیکیورټي که دا زه ورته هم نه لیکم مشکل نشته خو پورټ سیکیورټي دلته په آلریډي په څنګه ده انیبل ده صحیح ده اوس زه راځم او له دې ځای نه اکزټ کېږم او ورته لیکم چې شو پورټ سیکیورټي او له هغې نه وروسته انټرفیس فاست ایترنټ 0/1 ګوره پورټ سیکیورټي په دې باندې هم فعاله شوه پورټ سټیټس سیکیور اپ دی مطلب پورټ سیکیورټي په دې باندې فعاله ده وایلیشن موډ چې شی دی موږ هغې شټ ډاون بای ډیفالت دغه موږ د ریسټریکټ کمانډ په تر باندې واړول څه ته ریسټریکټ ته ایجنګ ټایم په دې باندې موږ نه دی کنفیګر کړی صحیح ده لاندې راشئ میکزیمم میک ادرس دلته موږ نه دی ورکړی او دا چې موږ بیرته ورشو ورته ورې کړو صحیح ده ټوټل میک ادرس یو د میکزیمم میک ادرس په هر یو کې بای ډیفالت 1 وي خو زه ورته وایم نه چې دې طرف نه ما سره څو میک ادرسونه دي چې باید په دې طرف باندې دا خپل ټرافیک فارورډ کړي 1 2 3 او د سویچ 1 هغه نو دلته له ما څخه میکزیمم میک ادرس کمانډ پاتې شو زه بیرته ورځم ځکه چې دې خوا موږ سره 4 میک ادرسونه دي زه به ورته وایم چې په دغه پورټ باندې د دغه فاست ایترنټ 0/1 باندې 4 سورس میک ادرسونه څنګه کړه الو کړه انیبل کنفټي او انټرفیس فاست ایترنټ
0/1 او لاغې نه وروسته سویچ پورټ سیکیورټي میکزیمم میک ادرس څو ورته ورکړه 4 بس خلاص هماغه کمانډونو سره به دا یو ځای ورکړې دلته چې مو کوم کمانډونه ورکړه خو دا چې دلته له مانه پاتې و مشکل نشته صحیح ده نو سویچ پورټ سیکیورټي میکزیمم میک ادرس 1 دغه کمانډونه خاص در سره زده کړئ ګوره سویچ پورټ سیکیورټي میک ادرس سټیکی صحیح ده میک ادرس سټیکی بس دا څنګه شو مطلب د دې نه وروسته په دې باندې سټیکی سکیور میک ادرس فعاله شو او همدارنګه موږ وایلیشن موډ یو دا کمانډ چې سویچ پورټ سیکیورټي وایلیشن ریسټریکټ وایلیشن موډ چې شته واړول ریسټریکټ صحیح ده او وروسته کمانډ ما ورته ویل چې سویچ پورټ سیکیورټي میکزیمم میک ادرسونه دی خو الو کړه څو 4 دانې زه به اوس راشم اگزیټ شم او ورته لیکم چې شو پورټ سیکیورټي انټرفیس فاسیدنټ 0/1 ګوره میکزیمم میک ادرس چې په دې طرف باندې الو دی هغه موږ سره څو دي 4 دي ټوټل میک ادرس چې اوس لرل شوی هغه یو په خپل ښه کنفیګرډ میک ادرس تر اوسه نشته سټیکی میک ادرس چې دی هغه موږ سره یو دانه دی او همدارنګه دلته هم وګورئ وایلیشن موډ په هماغه شکل سکیور اپ اوس به راشو تاسو ته ما ویلی و چې د چل به وکړو چې مناقشه یا نتیجه به یې وګورو صحیح ده قضیه به یې چک کړو قضیه به یې څنګه چک کړو زه راځم او د دې پی سي میک ادرس بدلوم چې کله یې میک ادرس بدل که د دې خو وایلیشن موډ شټ ډاون کې دی نو ډایرکټ به دا انټرفیس چې شي کوم حالت له لاړ شي شټ ډاون حالت له لاړ شي خو مخکې له دې نه زه راځم د R1 څنګه کومه R1 پینګ کومه او له هغې نه وروسته بیا د دې اړوند پکیټ ګورم چې څومره دغ شوي دي پینګ 10.0.0.250 دا به زه کاپي کړم چې په بل ځایونو کې هم پکارېږي دا داسې کاپي کېږي ښه په دې باندې به کلیک وکړې کاپي به وکړې صحیح ده انټر شو پینګ شو دې له هم راځم کوی کوم مو په فاست پینګ دې نه هم پینګ شو او راځم دې له او دې نه هم پینګ شو صحیح ده اوس راشه سویچ ټوله چې په دې کې میکزیمم لرنډ میک ادرس موږ سره څومره دي دلته خو ټوټل میک ادرس چې اوس لرن شوي دي یو دانه دی صحیح ده اوس زه ګورم چې میکزیمم د دې لرنډ میک ادرس موږ سره څو دي شو ګوره ټوټل میک ادرس موږ سره څلور دي میکزیمم لرنډ میک ادرس موږ سره هغه څومره دي میکزیمم میک ادرس موږ سره څه دي 4 دي چې موږ ولا ورکړو خو ټوټل لرنډ میک ادرس چې د شوي دي هغه 4 دي ولې یو دا دی او یو دا دی صحیح ده او سټیکی میک ادرس هم موږ سره 4 شي یو دا او دا مطلب دوی لومړی راغلل او دا څنګه وکړو لومړی څنګه وکړو لرنې که او سکیورټي وایلیشن کاونټ مطلب وایلیشن تر اوسه کوم بدل څوک تر اوسه داسې نه دی راغلی تر څو دا حساب کوه هغه 0 دی خو راځو دا په دې سویچ باندې اوس دغه کوو ما تاسو ته ویلي وو که چیرته دلته خو په وایلیشن موډ شټ ډاون دی که نه ما تاسو ته ویلي که چیرته په ان اتورایزډ میک ادرس دلته راشي او په دې پورټ باندې کنیکټ شي دغه پورټونه به شټ ډاون حالت له لاړ شي ولې ځکه چې دغه طرف کوم په دغه سویچ باندې مونږ کوم موډ فعاله کړی دی بای ډیفالټ په دې باندې شټ ډاون دی نو زه راځم پی سي 0 له صحیح ده او را بشم کنفیګ له بیا به راشي انټرفیس له دا در سره یاد ساتئ دا 2 دی صحیح ده دا زه یو کوم ګوره لاړ ډایرکټ چې له لاړه شټ ډاون حالت له لاړ په همدې ترتیب که څوک یو بدل څوک راځي یو هیکر راځي یو ان اتورایزډ یوزر راځي او ستا پورټ سره کنیکټیویټي کوي صحیح ده او هغې باندې تا پورټ سیکیورټي فعاله کړي نو هغوی به څنګه کېږي هغه لځي شټ ډاون حالت لځي نو اوس تاسو راشئ او پینګ کړه چې شی R1 پینګ کړه پینګ به شي نه ولې ځکه چې دلته وایلیشن اکر شو اوس راځم او په دې باندې زه ګورم چې رښتیا وایلیشن ګوره دلته وګوره دلته سیسلاګ میسج خو نه ښایي خو دلته وښوده چې دا اډمنسټریټیفلی ډاون شو دا مطلب سیسلاګ میسج دی سیسلاګ او ان ټي پي میسج تاسو ته ما ویلي چې ښودل کېږي
خو دلته موږ ته یو میسج شو کو چې دا څنګه شو ډاون شو. اوس زه راځم او دلته وګوره وایلیشن کاونټ دلته موږ سره 0 دی که نه، دا به څه شي ته واوړي 1 ته، ځکه یو پی سي په دې طرف باندې څنګه وکړو خواري وکړه خو نتیجې ور نه کړم. یو بل کمانډ به هم زه وله ورکړم چې هغه عبارت د له شو پورټ سیکیورټي. شو پورټ سیکیورټي نو دلته وګورئ fast ethernet 0/2 maximum secure MAC address 1 current او current MAC address چې دی هغه fast ethernet 0/2 طرف نه چې دا اوس موږ سره ډاون دی نو 0 دی، صحیح ده. او همدارنګه سیکیور وایلیشن په دغه باندې څنګه دی مطلب په دې باندې وایلیشن اکر شوی دی. زه به دا بیرته واړوم هغه ته میک ادرس به بیرته خپل حالت له وځم را به شمه دیزی ته او بیا به راشم دا 2 موږ ټوکه او راشه ګوره که څه هم موږ بیرته میک ادرس وله جوړ که مطلب میک ادرس مو هماغه پی سي که دلته تاسو بل پی سي راوړئ مشکل نشته ځکه هغې هم میک ادرس سیم وي، خو دلته ولې دا بیرته شټ ډاون بیرته هغه حال اپ حالت له لاندې دلته به تاسو مینول بیا راځئ او دغه انټرفیس به څنګه کوئ اپ کوئ کنفټي انټرفیس فاست ایترنټ 0/2 ته به څنګه دا اپ کوئ اول به ورته ولیکئ شټ ډاون او له هغې نه وروسته نو شټ ډاون. کله چې دا ورته ولیکل نو دا به کوم حالت له لاړ شي دا به اپ حالت له لاړ شي، صحیح ده. زه راځم او دلته اوس په دې کې ګورم چې وایلیشن په دلته اکر شوی دی که نه، که څه هم دا بیرته موږ شټ ډاون کړو خو په هر حال باندې صحیح ده. وایلیشن ځکه نه دی اکر شوی چې دلته موږ دا بیرته کوم حالت له بوسته اپ حالت له بوته او دې خوا وایلیشن ولې نه پرېږدي دلته په دې کې ولې وایلیشن واقع نه شو ځکه دې خوا یې پرې نه خوسته چې دې خوا وایلیشن واقع شي، صحیح ده. دې سویچ 1 سویچ 2 ته پرې نه خوسته. نو په پورټ سیکیورټي ریلیټ زموږ ستاسې لیکچر تر همدې ځای و په دې هیله چې په دغه لیکچر کې مو یو څه زده کړي کوشش وکړئ چې لیکچر در سره بار تعقیب کړئ او تیوري لومړی وګورئ او له هغې نه وروسته راشئ دې ته. نو په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سادات تاسو راحاضرېږم تر هغې مو په لایزال رب سپارم، په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.